چې رسېدلي څوک تردار نه دي چې رسېدلي څوک تردار نه دي چې رسېدلي څوک تردار نه دي په عاشقانو باندې شمار نه دي واه او دې زمانه کې داسې خلک شته دې زمانه کې داسې خلک شته اظهار په جار کوي په ډار نه دي واه او اغیاره مه برندوه سترګې ورته اغیاره مه برندوه سترګې ورته دا ننګیالي په سر ایثار نه دي غواړي واکداران خو امن نه راځي غواړي واکداران خو امن نه راځي امن لا یې نوم د جنګ ویر کړی واه ډېر ښه غواړي واکداران خو امن نه راځي امن لا یې نوم د جنګ ویر کړی دی خو سار چې د غالیم پې پرې کوی نه شو سار چې د غالیم پې پرې کوی نه شو توری لا مو رنګ د زنګ ویر کړی دی واه 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 چې رسېدلي څوک تردار نه دي چې رسېدلي څوک تردار نه دي په عاشقانو باندې شمار نه دي او څه به یې پوخ شي محبت ترابه څه به یې پوخ شي محبت ترابه هغه پراته چې په انګار نه دي سلامونه احترامات ملګریو سمر افریدی یم امید دی چې روغ جوړ به وئ او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ پروګرام دی د انګازې ټي وي ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې راسره ډېر محترم د لر باغ تیرا میدان یار محمد تراب صاحب ناستی کوي د سره به د ده په ژوند فن او ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو نو راځئ چې په شریکه تراب صاحب ته په خیرالي او ستړي مشي ووایو تراب صاحب د ټولو نه مخکې خو د په پروګرام کې ستړي مشي و په خیرالي یم مننه کوو الله دې مل شه تاسې ستړي مه شو خیر روغلو ټولو نه وړاندې خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلام نه بعد زه د انګازې ټي وي ملګریو ډېر مشکور یم ډېره مننه یې کوم چې موږ دغې پسماندای لوکې لا راغلل و د موږ دغې لوکې یوه نمایندګي وکړه نو زه د انګازې ټي وي د سمر افریدي د کیس لالا اسرائیل ملګریو کیمرامین صاحب ټولو مننه کوم چې دلته راغلل و د موږ دغه اوز یې خلکو له ورسوم ډېره مننه تراب صاحب خوشحال و آباد اوسې خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نامه ادبي نامه وطن تعلیم دغه سره لګي نو ما خو مې یور محمد والد صاحب نوم مې حاجي پیر محمد دی د تیرو اوسېدونکی یم د ادبي نوم مې تراب دی او دلته مونږ ادبي هلې ځلې کوو تیراواله پښتو ادبي جرګه مونږ غونډه او تقریبا چې د 94 نردلې کوو او اوسه پرې لګیا یو د ادبي هلې ځلې کوو شعر د ادب دې میدان له څنګه راغلی یا سټارټ دې کم وخت نه واغستلو که دا هم زیاته کړي چې یاره ستاسو د اصلاح استاذ په ابتدا کې غزل د چا نه اصلاح کړی و نو دا هم زیاته نو شروع خو مونږ تقریبا چې دا 13-14 سال نه کړي او د غزل استاد چې کوم دی د مو کندهار صاحب دی دغه نه د اصلاح کوم هغه د مو استاد دی ټیک نو په کومو صنفونو زیات لیک کړی د غزل یا داسې نور کوم صنفونه زیات لیک مو خو زیات غزل لیکلی په غزل باندې مو ډېر کور کړی نظم مې کم لیکلی هایکو کله کله لیکل ټیک تراب صاحب مونږ چې اکثر له چا سره مرکې کوو مونږ دغه سیمه د خیبر سیمه زیاته زرخیزه په غزل باندې تاسو په نظر د دې څه وجوهات کیدای شي نو غزل نثر پکې کمی دی که نه نثر خو مونږ خلک ډېر کم لیکي ډېر کم یې لیکي لکه د نیش برابر دی مونږ ته دلته یو څو کسان دي یو په شمور ملګري دي هغه نثر لیکي او غزل داسې یو شی دی چې دا کې هر قسم شی هم زویدی شي هر قسم راز پکې روتلی شي او لکه مخکې خو بېده خبره کوله چې یاره غزل د ښځو سره خبرې کول دي که نه خو اوس غزل ډېر واسع شو غزل اوس تصوف له هم لوړو رومان له هم لوړو
لکه ډېره اړخونه یې هغه اختیار کړل نو غزل باندې ځکه د خلک ډېر ټیک که دا راته وایې چې داسې کم ادبي شخصیات چې په کلاسیک ادب کې دي یا په جدید ادب کې دي چې تاسو دې نه متاثره ولولئ نو زه خو د جدید ادب کې دور کې زه د حمزه بابا نه ډېر متاثره یم او ډېر مې خوښ دی او د رحمان بابا نه زه ډېر متاثره یم کلاسیک ادب کې رومان کې خاطر صاحب نه زه ډېر متاثره یم هغه د پورم هم ویایم لکه که مونږ وګورو نو د حمزه او خاطر ناظر یا دغسې چې کومې مونږ تلي شاعران دي نو د دې نه پس به مونږ دغه سټې بیا پیدا کړی شو که پیدا وي نوي کول نه څومره بالکل د حمزه بابا شعر دی چې حمزه سپرلی لا خیبر نه نه ځي ډېرې غوټې په غوړېدو ښکاري حمزه بابا کاول دی چې دا به خیبر نه نسي یو چتم ته نشي تللی ځکه چې دا به خیبر زموږ ډېره زرخیزه دا به بنده خیبر کې مونږ ډېر ملګري داسې شته مونږ ولیدل چې انشاءالله چې په راتلونکي ساده کې به هغه نوموړي وي تراب صاحب دا راته وایه چې د خیبر ادب ته تاسو په کوم نظر ګورئ د لاندې علاقو د ادب په لحاظ سره نو زموږ خو چې رښتیا وي د خیبر ادب ملګري ډېر ښه دي ډېر ښه ملګري دي زموږ که هغه د جام ملګري دي که هغه د لوړګي دي که هغه د بوډۍ دي مونږ ټولو سره نوس پوس یو نوستی پوستی مې سره کړی مقدر شاه صاحب سره ریاض افریدي سره د خیبر صاحب سره هم مو نوستی کړی د مونږ د بوډۍ چې څومره شاعران دي کندهار حاجي صاحب شو رضا خان حاضر صاحب شو داسې نور ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي چې هغه په دا ځمکه کې شته دی او دا انشاءالله چې مخکې ځي ټیک دا راته وایه تراب صاحب چې مونږ وی ادب لا وده څنګه ورکوو نن سبا ډبلیکیټ ادب ډېر زیات روان دی نو دا خو به داسې ووایو چې د نن سبا دور داسې دی چې ټول ډوپلیکیټ دور دی دا به ترې څنګه مونږ وباسو دغه اوریجنلټي مونږ څنګه پیژنو دا خو لکه زیاتره په معاشره کې شاعر رول لوبوي نو په کور شاعر لدي چې دا ښه میسج ورکوي خلکو له په ښه شکل یې ورکوي یو ښه انداز اختیار کوي کوم کسکریزم چې نن سبا سټارټ دی ده ته په کوم نظر ګوري نو دا خو ښه شی نه دی ادب لا څومره نقصان ورکوي لګیا دی ډېر نقصان یې ورکړلو دومره نقصان یې ورکړلو چې نن سبا خو ادب ډېر بیا په سوشل میډیا باندې ډېر مخکې روان دی خو خدای مه کړه داسې به شي چې بیا به یې څوک یې سره واوري ټیک نن سبا چې کوم شاعران ادیبان کتابونه چاپ کوي و لګیا دي و خپلو بچو د خولې نه ګله وباسي و دوی پې باندې کتابونه چاپ کوي آیا تاسو دې ته په کم نظر باندې ګورو د کتاب د لوستي خلک ډېرېږي ورځ په ورځ که کمیږي د کتاب لوستي خلکو ډېر کمیږي او په کمېدو سره روان دي نن سبا که یې ته ویایم چې د پښتنو او بیا د پښتون د شاعر کتاب خو سره څوک کسي نه که کسي یم بیا یو شاعر یو ادیب یې کسي نو داسې عام خلک ډېره توجه نه ورکوي ټیک تراب صاحب تاسو دلته په لر باغ میدان کې ژوند کوو ماشاءالله تاسو تیراواله پښتو ادبي جرګه پکې ډېر وخت نه بحال ده تاسو سره داسې په سرکاري سطح یا داسې چې کومې مونږ اکاډمي ادبیات پاکستان دی یا داسې مونږ نورې کومې ډپارټمنټ دي دغه څانګې دي نو دغو سره څه مالي مرستې کړي یا آیا هغه شیونه چې کوم دو په مختلف علاقو کې وظیفې ورکوي یا دا تاسو شته یا څه مطالبې تاسو کوو بالکل نشته دلته خو که یې ته ویم چې سره شته هم نه که نه بلکې موږ یې سره چا یاد کړي نه یو هغه وظیفه ورکول خو داسې وي چې هغه یاد کړي یا زړه کې یې مې تا نه یو راغلي چې یاره داسې پښتانه شاعران دي یا په پښتانو کې داسې خیبر کې او په خیبر کې بیا په تیرو میدان کې او بیا د دومره وخت نه ردلې ادبي هلې ځلې کوي مونږ خو د ګورنمنټ خو بس داسې به ووایو چې هغه خو مونږ له بالکل توجه نه راکوي مونږ دغه خپلو خلکو نه هم ګیله ده لکه اوس ایم پی ای شو ایم این ای شو دلته مونږ کم قومي مشران دي دلته کم واکداران دي دغو نه هم د مونږ ګیله ده ځکه چې مونږ سره یو قسم مرستې ونه کړې ونه کوي الان کې خبره دا کوي هر سړی دا خبره کوي که هغه عامي دی او که هغه خاص دی او که عام دی چې شاعر د قوم سترګې
خاصې فضول خبره کوي. یعنی مطلب تر اوسه پورې نه څوک راغلی، نه کلچر ډپارټمنټ راغلی، نه نور چا څه پوښتنه کړې، نه چا مطلب مالي مرستې کړي، نه څه وظیفې شته. یعنی یو شی هم نشته. اعلان کې موږ مخکې درخواستونه هم لیکلي دي، خلکو لنګفاستونه هم کړي دي، موږ خبره هم څوک نه اوري. شاعر دومره یو په لوند درجه کې پښتون معاشره کې روان دي. مونږ په پښتنو کې توراب صاحب نن سبا تعصب ډېر زیات دی. د مشرانو سره مطلب دی چې د کشرانو قدر شته، خو د کشرانو سره مشرانو قدر نشته. د وجه څه کیدای شي ورځ په ورځ کاس کینه بغض دا زیاتیږي، بلکې خاص کار په شاعرانو کې ډېر زیات دی. دې څه وجه تاسو دې ته په کم نظر ګورئ؟ نو دا خو لکه پښتانو کې زیاته وجه دا ده چې د شهرت خبره وي پکې. موږ کې دا وجه ده، موږ دلته یو پروګرام کولو، نو هغه موږ چې کومه ټرینران وو هغو ویل چې یاره مو په د 2000 نرګلې د ټریننګونه ویر کړل، خو مو به پریزنټیشن لا چې څوک روغ وختل مولا نه یې راغلي. خو تاسې کې چې دا کور ډېر خوښ شو چې چله ووایم پوه شوې، یو یې اجازه ورڅم، بل یې اجازه ورڅم که نه. نو مونږ په پښتانو کې خصوصا دغه شی ډېر زیات دی زکې دي ټول چې انا کې دي، او بلکې چې زه مثال خبره مخکې کېږم یی چې یاره زه مخکې شم، که دا مخکې نه شوه وروسته شو ښه دی، خو چې زه مخکې شم. حالان کې نورو خلکو غوندې کې نه کوي چې زه مخکې کېږم، مو مرسته وکړي، مو ملا ونیسي، مضبوط مې کړي. نو که داسې موږ کولی انشاءالله چې موږ پښتانه به ډېر مخکې تللي وای، خصوصا شاعران. ټیک توراب صاحب خبرې هم کوو، مینوال وي ټول د ستاسو شعرونو په انتظار وي، نو څه به ورته ډالۍ کوئ؟ یو څو شعرونه به ډالۍ کړم ملګري. ارشاد یی چې غواړي واکداران خو امن نه راځي، غواړي واکداران خو امن نه راځي، امن لا یې نوم د جنګ ویر کړی. واه ډېر ښه دی. غواړي واکداران خو امن نه راځي، امن لا یې نوم د جنګ ویر کړی دی. و سار چې د غالیم په پرې کوای نشو، سر چې د غالیم په پرې کوای نشو، توری لا مو رنګ د زنګ ویر کړی دی. واه 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 ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. سار چې د غالیم په پرې کوای نشو، توری لا مو رنګ د زنګ ویر کړی دی. او ښکوري به په یو شان وي بل شانې، ښکاري به په یو شان وي بل شانې، واخله یې څه نوی رنګ ویر کړی. واه 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 توراب صاحب ډېر ښه. غزل دی وایي چې رسېدلي څوک تردار نه دي، چې رسېدلي څوک تردار نه دي، چې رسېدلي څوک تردار نه دي، په عاشقانو باندې شمار نه دي. واه دې زمانه کې داسې خلک شته دی، دې زمانه کې داسې خلک شته دی، اظهار په جار کوي په ډار نه دي. واه او اغیاره مه برندوه سترګې ورته، اغیاره مه برندوه سترګې ورته، دا ننګیالي په سر ایثار نه دي. واه 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 بیا نه اغیاره مه برندوه سترګې ورته، دا ننګیالي په سر ایثار نه دي. ډېر ښه. او دا زه چې هیڅ په سترګو نه وینم، دا زه چې هیڅ په سترګو نه وینم، نن مې کتلي راته یار نه دي. واه توراب صاحب ډېر ښه. دا زه چې هیڅ په سترګو نه وینم، نن مې کتلي راته یار نه دي. او په بیکارۍ کې خلک ښه سوچ کوي، په بیکارۍ کې خلک ښه سوچ کوي، په کار روزګار کې خو اوسګار نه دي. واه. او آخري مقطع وایي چې څه به یې پوخ شي محبت تورابه، څه به یې پوخ شي محبت تورابه، هغه پراته چې په انګار نه دي. واه توراب صاحب ډېر ښکلی کلام، ډېر مزیدار. یو کلام مې بل موږ ته ډالۍ کوي، ځکه چې په یو کار نه کېږي. بل به دی چې په عشق کې مبتلا شي، په اشنا پسې خواري کا، چې په عشق کې مبتلا شي، په اشنا پسې خواري کا، ډېر ظهیر شي خو وي کله، خو په کله کراري کا. واه واه. چې په عشق کې مبتلا شي، په اشنا پسې خواري کا، ډېر ظاهر شي خو وي کله، خو په کله کراري کا. او زه چې ورشم را خبر شي، یار خبر کړي چې یار راغی.
زه چې ورشم را خبر شي یار خبر کړي چې یار راغی زار د یار د درد سپي شم څومره ښکلې رېباري که واه 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 ډېر ښکلی شی بیا ډېر ښکلی زه چې ورشم را خبر شي یار خبر کړي چې یار راغی زار د یار د درد سپي شم څومره ښکلې رېباري که ډېر ښکلی او چې دیدان له مې زړه وشي بخ مې ښه دی زړور یم چې دیدان له مې زړه وشي دیدان له مې زړه وشي بخ مې ښه دی زړور یم د ګودر په طرف رشي منګي سره یاري که واه 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 ډېر ښکلی ډېر ښکلی یی چې دیدان له مې زړه وشي بخ مې ښه دی زړور یم د ګودر په طرف رشي د منګي سره یاري که او د بوسې په وخت کې ګوره په سپین مخ یې راخواره شي د بوسې په وخت کې ګوره په سپین مخ یې راخواره شي تور زلفان یې خولې له راشي څه عجبه غمازي که واه 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 ډېر ښکلی ډېر ښکلی مقتادو یی چې زه توراب د یار په در کې رقیب داسې څوکیدار کړم زه توراب د یار په در کې رقیب داسې څوکیدار کړم نه څه کار شته او نه سرکار شته بې تنخوا نه نوکري که واه 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 توراب صاحب ډېر ښکلی ډېر مزیدار څه پیغام ورکول غواړي په آخر کې مرکې نوي کول ته او د دې وخت پښتنو له څه پیغام ورکول غواړي نو پښتنو له خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې د حسد کینه د زړه نه وباسو مینه محبت کوو یو بل سره مرسته کوو انشاءالله چې ډېر مخکې به لوړ شو او ډېر ښه ژوند به ومومو توراب صاحب وخت راکولو یو جهان مننه خوشحال و آباد اوسئ مننه ډېره مننه تاسو د انګازې ټي وي ملګریو ډېره مننه یو ځل بیا مننه کوم ملګریو مرکم وکته واورېده چې د محترم یار محمد توراب صاحب په ژوند فن او ادبي خدماتو باندې مشتمل وه انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي مرکې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو ماله او ګران یار محمد توراب صاحب له په دې دعا سره ورکړئ رخصت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی خدای په امان